واشنګټن کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه غونډه پیل شوه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا د بشري وضعیت د ارزونې څلورمه دورهیي غونډه نن د امریکا په واشنګټن ښار کې پیل شوه. په دغې شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار محب الله طایب ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه بحث نن د امریکا په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازولۍ مخکې له مخکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی او موندنې یې له نورو سره شریکوي. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د دوی پریکړې الزامي بڼه نه لري، خو په وینا یې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع اغیز لري. د طالبانو حکومت بیا د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو راپورونه رد کړي او ویلي دي دوی د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ادا کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات ورسره کمنټ کې شریک کړئ.